وکړه دا زموږ مبارزه د څه دپاره وه دا زموږ جهاد د څه دپاره و زموږ په مقابل کې به ډېر تبلیغات سوي تاسو به اورېدلي دلته په کابل کې په هر ځای کې چا به ویل چې دا د پاکستان خلک دي چا به ویل چې دا د امریکا خلک دي چا به ویل چې دا د روسانو خلک دي چا به ویل چې دا د بل ملک یا د نورې دنیا د نورو ممالکو یا د شرقیانو یا د غربیانو یو پروژه ده زه قسم درته کوم چې زموږ په دې جهاد او په دې شل کلنه مبارزه کې تر دې واخواته چې افغانستان غربیانو اشغال کړی وو او غربیان راغلي وو زموږ په ملک کې خپل قانون پیاده کاوه د دې په مقابل کې موږ ودرېدلو چې موږ نه غواړو او نه پرېږدو چې دلته یو داسې نظام نافذ شي چې هغه د افغانستان د عنعناتو سره په ټکر کې وي د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې وي نو دا مبارزه موږ د دې هدف دپاره روانه کړې وه الحمدلله دا دی و هدف ته را رسېدلي یو هم اشغال ختم شوی دی او هم یو اسلامي نظام په دې افغانستان کې نافذ شوی دی اوس موږ ستاسې د ټولو ذمهداري ده او دا مسؤلیت دی چې باید لاسونه سره ورکړو او د دې مظلوم ولس خدمت وکړو موږ د هیڅ افغان دشمنان نه یو نه مو د هیڅ افغان دشمني مخکې کړې ده مخکې چې مو هم مبارزه کول د افغانانو په مقابل کې به چا اعتراض لاندې راوستلو چې دا ستاسې جهاد د افغانانو په مقابل کې جهاد نه دی دغه اعتراضونه به پر موږ باندې واردېدل خو موږ د مجبوریت په خاطر د ډېر سخت مجبوریت په خاطر دغه مبارزه کول هغه دا وه چې موږ کولی نه سوه موږ کولی نه سوه چې د امریکایانو واډو ته ځان ورسوو موږ کولی نه سوه چې د اشغالګرو په مقابل کې جهاد وکړو چې دغه د منځه څخه ونه باسو او بل د اسلامي نظام په مخ کې یو خنډ و اوس چې معافه عمومي سوې ده او زموږ چې څه چا دښمني کړې ده یا چا مو دښمني کول موږ نور د هیڅ چا سره دښمني نه لرو ټول باید لاسونه سره ورکړو او د دې ملت خدمت وکړو ملت مو ډېر ځورېدلی دی په هر بخش کې خدمت ته اړتیا لري دا دی اوس مو نظام او د ملک ټول د نړیوالو تهدیدونو لاندې دی بندیزونه را باندې لګېدلي دي پیسې مو کنګل سوي دي په رسمیت مو څوک نه پېژني مشکلات راته ایجاد سوي دي د دې مشکلاتو څخه د وتلو په خاطر باید موږ ټول لاس په کار سو او هر هغه هڅه وکړو چې هغه د اسلامي شریعت او